آیا پوهیږئ چې دغه شپږ عادتونه مو دماغ څنګه خرابوي؟ اول، د سهار ناشته. که غواړئ سالم دماغ ولرئ نو د سهار ناشته کله هم مه پرېږدئ. څوک چې د سهار ناشته نه کوي د هغه په بدن کې د شوګر یعنې خوږې کچه کمیږي چې له کبله یې د دماغو ځینو برخو ته کافي غذا نه رسیږي او په دې توګه دغه دماغي برخې د وخت په تېرېدو سره له کاره غورځي. دوهم، ډېر زیات خوراک کول. په خوراک کې اعتدال ساتل د ډېرو مرضونو څخه انسان ژغوري. زموږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم هم خپل امت ته په دې خبره ټینګار کړی چې په خوراک کې اعتدال وکړي. په خوراک کې د اسراف نه کوي او داسې وخت د خوراک پرېږدي چې لا یې اشتها ورته کېږي. کېدای شي د نورو ډېرو ګټو څخه یې یوه لویه ګټه همدا وي چې په دې توګه دماغ هم سالم پاتې کېږي، ځکه چې کله خوراک ډېر وسي د دماغو واړه رګونه پړسېږي او ذهني وړتیا کمزوری شي. دریم، سګرټ څکل. وایي سالم عقل په سالم جسم کې وي. که چیرې بدن ناروغه وي دماغ به حتما ورسره متضرر کېږي. په علم ثابته شوې چې سګرټ څکل د بلا مرضونو مور ده چې په هغو کې سرطان، د سږي ناروغۍ، د معدې او زیاتې نورې ناروغۍ ورسره تړلې دي. خو پر دماغ یې لوی اثر دا وي چې دماغ ځینې برخې په کراره د سګرټ څکلو له وجې خپل صلاحیت له لاسه ورکوي او له کاره غورځي چې له کبله یې ډېر احتمال د زهایمر ناروغي ورسره پیدا کېږي. څلورم، ډېر خواړه خوړل. ډېر خواړه خوړل د دې سبب ګرځي چې دماغ ته پروټین او نوره غذا په سمه توګه ونه رسیږي، ځکه چې د دغه غذا او دماغو ترمنځ خواږه حایل کېږي چې له کبله دغه دماغ د سوء تغذۍ سره مخ کېږي او د دماغو د ځینو برخو تلف کېدو او یا هم سمېدو مخه نیسي. پنځم، خیرن ماحول او هوا. د انسان په جسم کې تر ټولو زیات اکسیجن دماغ استهلاکوي. د خیرن هوا استنشاقول دماغ ته د اکسیجن رسیدلو مخه نیسي چې له کبله یې د دماغ وړتیا خرابېږي. او شپږم، لږ خوب. پوره خوب دماغ ته آرامتیا وربخي او لږ خوب د دې سبب کېږي چې د دماغو یو شمېر برخې ژر له منځه ولاړ شي.